د هلمند له جګړې څخه وروستی او تازه حال هلمند کې له یوې اونۍ وروسته څه روان دي، جګړه ولې نه ده ودرول شوې، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. هلمند ولایت کې د یوې اونۍ په تېرېدو سره لا هم د جګړې اور نه دی سوړ شوی. دا راپورونو له مخې افغان ځواکونه هڅه کوي د مرکز لښکرګاه پر 601 لویه لاره د وسلوالو طالبانو ولکه ختمه او دغه لار پرانیزي. د ناوي او نادالي ولسوالیو ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده او د جګړې دواړه غاړې یو پر بل بریدونه کوي. بل لور ته د هلمند والي محمد یاسین خان وایي د وسلوالو ډله ییز بریدونه یې په شا تنبولي او د لاسه وتلو سیمو لپاره یې په څو برخو کې ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړي دي. نوموړی وایي تر اوسه په دغه جګړه کې 30 تنه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. والي د هغو کورنیو د ژغورلو په اړه چې د جګړې له کبله خپلو سیمو کې ایثار پاتې دي وویل د دوی افغان ځواکونه توانېدلي چې لاره پرانیزي څو هغوی خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.